بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی په درې فنکشنو باندې کار کوو په ایکسل کې: میکس فنکشن، میکسیمم، مینیمم او ایوریج. میکس فنکشن چې دا تر ټولو غټ عدد تاسو ته شو کوي. لکه مثال زه غواړم دغه عددونه دي سیلري کې تر ټولو غټه سیلري شو کوو، نو څه به وکړو؟ مساوي او به لیکو میکس. ټیپ بټن به پریس کړو، دې ځای نه به راشو، ورته سلیکټ به کړو، دغه ټول چې کوم عددونه دي دا به سلیکټ کړو، انټر به کړو. انټر نه وروسته ګورئ غټ عدد موږ سره کوم یو دی؟ سیلري ده. دویمه خبره دا کوي که چیرته راشو دلته مین ته مینیمم کوچنی عدد تر ټولو کوچنی عدد موږ ته شو. دې ځای نه میکس کې یو بله طریقه موږ کولی شو مساوي چې ولیکو میکس، ټیپ بټن وهو، زه ورته اوس وایم چې مثال د سی دغه د سیل ادرس ورکوم. دې سیل باندې که زه د اسکیپ بټن وهم دې سیل باندې کلیک وګوره سی 2 ادرس دی، یعنی سی کالم دی، دویمه رو ده. نو داسې هم کولی شو چې ولیکو مساوي میکس سی 2 نه واخله کالن به ورکړو تر سی اتمه پورې، سی اتم سیل پورې، یعنی دغه اتمه رو ده د دې سیل ادرس او سی سیل دی. دا به انټر کړو. نو په دې طریقې سره چې دی موږ ته ګوره غټ ویلیو ښیي. دلته به راشو، دلته به زه یو کلیک وکړم چې یو سنګل کوټ به ورکړو چې دا موږ ته شو شي. دویمه خبره مینیمم ده. مینیمم څه کار کوي؟ تر ټولو کوچنی عدد موږ ته ښیي. مساوي او به لیکو مین، ټیپ بټن به وهو، را به شو دې ځای نه سیلري به سلیکټ کړو، انټر به یې کړو. ولې تر ټولو کوچنی سیلري موږ ته ښیي؟ 0. همداسې دلته هم کولی شو چې ولیکو مین، ټیپ ووهو، د سی 2 سیل نه واخله شفټ کالن تر سی اته پورې، انټر به یې کړو. ولې تر ټولو کوچنی عدد موږ ته ښیي. دلته به راشو سنګل کوټ به ورکړو. بله خبره د ایوریج ده. ایوریج موږ ته اوسط ښیي، متوسطه سیلري ښیي. دلته راځو مساوي لیکو ایوریج، ایوریج مو لیکو، ټیپ بټن ووهو، راځو دې ځای نه ورته سیلري سلیکټ کوو، دې نه بعد انټر. 4 زره چې دا متوسطه سیلري ده. بیا راځو په بله طریقه مساوي د سیل ادرس ورته ورکوو ایوریج، ټیپ ووهو، د سی 2 نه واخله کالن سی اته پورې چې دی ما ته دا څنګه که سلیکټ که، انټر یې که. دا دویمه طریقه شو. نو په دې دوو طریقو سره کولی شو چې مونږ دغه درې فنکشنې کار کوو.